बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو يم ملګرو د سیسیس چې کومه د پښتو پیپر و د هغې کورس موږ شروع کړو دا د هغې یو بل نوی ویډیو ده په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا زده کوم چې غزل څه ته وي ډرامه څه ته وي نظم څه ته وي مقاله څه ته وي محاسس څه ته وي او ناول څه ته وي دا ټول هر څه به زه تاسو ته زده کوم خو تاسو به کلاس تر پایه پورې ګورئ او که چېرته تاسو ته هم د سیسیس د پښتو پیپر چې کوم کورس دی هغه کو تاسو ته ضرورت تاسو ته وي نو تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ هلته پلی لیسټ په ټاپ باندې پروت دی او هغې کې چې څومره ویډیوګانې دي هغه تاسو کتلی شئ پهله زه د غزل نه سټارټ هلم نو انشاءالله بیا به درته دا نور ایکسپلین کوم غزل څه ته وي غزل د پښتو شاعرۍ یو مشهوره بڼه ده چې عموما د مینې درد او احساساتو بیانولو لپاره کارول کیږي په دې کې د یوې غزلې بیتونه ترمنځ ځانګړی تړاو وي یعنی غزل چې کومه دی تاسو نه به تپوس کوي چې غزل څه ته وایي دا تاسو ته په ایم سی کیوز کې هم راتلی شي یعنی دا موږ سره د شاعرۍ د پښتو شاعرۍ یو مشهوره بڼه ده بڼه څه ته ویلی شي یعنی دا موږ شکل ته ویلی شو یو ټایپ ته ویلی شو د شاعرۍ دا موږ سره یو قسم دی یعنی چې په دې کې څه کیږي په دې کې د یو شاعر چې کومه دی هغه چې چا سره مینه د هغې چې کوم درد دته میلاویږي د هغه چې د هغه باره کې د خپلې او چا سره چې مینه کوي د هغې باره کې د ده څه احساسات دي نو دا پکې ټول ډسکس کوي یعنی غزل کې چې کومه دی شاعر څه کوي غزل چې کوم چا سره مینه د شاعر نو په غزل کې هغه د مینې اظهار درد او هغه چې کوم احساسات دي د خپل بلاوډ دپاره یعنی چا سره چې مینه کوي هغه په دې کې ایکسپلین کوي بل موږ سره سره نظم څه ته وایي نظم د شاعرۍ هغه بڼه ده چې په کې د موضوعاتو په اړه فکرونه په مسلسل او تړلي توګه وړاندې کیږي یعنی په دې کې چې کومه دی په دې کې موضوعاتو په اړه باندې چې کوم فکرونه یعنی د کس چې کوم سوچونه هغه په مسلسل او تړلي توګه باندې وړاندې کیږي یعنی تاسو سمپل ډیفینیشنز د کوئ دا تاسو ته بیا ډیفینیشن په ایم سی کیوز کې هم دا تاسو ته بیا راتلی شي او دا تاسو ته په شارټ کوېسچن کې هم راتلی شي بل موږ سره اثر قصیده څه ته وایي قصیده یو اوږد نظم دی چې په معموله د ستاینې یا ښکنځلو لپاره کارول کیږي دا اکثره وخت د یو مهم شخصیت یا پیښې په اړه لیکل کیږي یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي مطلب چې قصیده څه ته وایي تاسو به ورته وایي چې قصیده چې کومه دی یو اوږد نظم یعنی ډېر زیات غټ نظم چې دا څه کیږي مطلب دا چې کله یو کس یو مهم شخصیت یعنی ډېر غټ کس د هغه په اړه باندې یا چېرته یو مخکې وخت کې داسې واقعه شوي چې مطلب یو داسې پیښه شوي چې مطلب د هغې په اړه باندې دا لیکل کیږي یعنی قصیده څه دپاره لیکل کیږي دا موږ په یو مهم شخصیت یعنی د هغه چې کوم ژوند دی هغه چې کومې کارنامې هغه پکې موږ ډسکس کولی شو او دې کې موږ یو پیښه چې اوس مثال خبره یو واقعه شوي پخوا زمانه کې او یو کس دې ټیم کې لیکي قصیده نو د هغه واقعه چې کومه شوي هغه به پکې ډسکس کوي یعنی د هغې چې کوم مطلب هر څه په هغې کې شوي هغه ټول به په دې قصیده کې ډسکس کوي یعنی او قصیده چې کومه دی دا موږ سره یو اوږد نظم دی حماسي شاعري هغه شاعري ده چې د جګړو زړورتیا او لویو کارنامو ستاینه کوي یعنی که تاسو ته چېرته حماسه راشي مطلب دا به تاسو ته په ایم سی کیوز کې هم راتلی شي یعنی ایم سی کیوز دپاره دا ډېر زیات مهم دي نو تاسو کولی شئ چې دا د ایم سی کیوز دپاره هم ځان سره ریډي وساتئ او دا تاسو ته شارټ کوېسچن کې هم راتلی شي حماسه چې کومه دی ګوره حماسي شاعري هغه شاعري ده چې په دې کې څه کیږي یعنی په جګړې مګړې چې کوي یو کس کم چې کس زړورتیا یي چا کې مطلب چا کې زړورتیا چې کومې کوالټۍ نه دا پکې یا لویو کارنامو ستاینه کیږي یعنی یو داسې کس چې هغه مطلب جګړې مګړې کوي زړورتیا پکې د هغه زړورتیا چې کم وي هغه ورله مطلب د صفت په توګه یعنی هغه صفت کوي چې مطلب دا کس داسې زړور د دا جنګونه کړي لکه اوس خوشحال بابا چې څنګه او د هغه چې کومې لوی کارنامې په دې کې د مطلب د هغه ستاینه کیږي یعنی هغه چې کومې کارنامې د هغې ستاینه کیږي نو دې ته به موږ څه ویل شو دې ته به موږ حماسه وایي یعنی حماسه چې کومه دی دا موږ سره د شاعرۍ یو قسم دی ناول اوس ناول څه ته وایي ناول چې کومه دی دا موږ سره یو اوږد داستان دی یعنی دا موږ سره یو اوږده قصه ده چې په دې کې د مختلفو کرکټرونو او پیښو په اړه تفصیلي کیسې بیانېږي یعنی که تاسو نه تپوس وکړي چې ناول څه دی تاسو به ورته وایي ناول چې کومه دی دا موږ سره یو داستان دی چې په دې کې د مختلفو کرکټرونو یعنی په دې کې مختلف قسمه کرکټرز دي یعنی کرکټر څه ته ویلی شي کرکټر به تاسو په انګلیش کې هم پیژنئ که تاسو له انګلیش خامخا درځي که تاسو سیسیس کوئ کرکټر موږ دې ته ویلی شو چې یعنی د یو کس
دا کارونه دي، مطلب دا کرکټر دی، یعنی دا به په دې ناول کې دا کار کوي، دا به پکې دا کار کوي او پیښو په اړه باندې تفصیلي کیسې بیانیږي. یعنی دا به هم انشاءالله تاسو له راځي او ملګرو زما کوشش هم دا ده چې تاسو دا زه په اسانه طریقې سره ایکسپلین کړم، نو انشاءالله بیا به تاسو ته مسله نه او زه کوشش کوم چې تاسو دپاره انشاءالله همدغه رنګې کلاسونه جوړوم چې تاسو ته پیدا وشي. افسانه څه ته وي؟ افسانه د نثري ادب یوه لنډه بڼه ده. یعنی بڼه څه ته وي؟ دا موږ شکل ته وي چې پکې یوه واحده پیښه یا موضوع وړاندې کیږي. یعنی په دې کې څه کیږي؟ دا موږ سره د نثري ادب یوه لنډه بڼه ده. یعنی دا ډیره شارټ افسانه چې کومه دی او دا چې شي دا موږ سره په نثر کې، یعنی په نثر ټایپ کې، یعنی دا موږ سره په شاعرۍ کې نه چې په دې کې واحده پیښه یا موضوع، یعنی په دې کې بس یو کار به، یعنی پخوا زمانه کې یو کار شوی د هغه به پکې وړاندې کیږي، یا موضوع یعنی یو ټاپک به، یو سپیسیفیک ټاپک به په هغې به مطلب خبره کیږي، هغه به پکې وړاندې کیږي. نو دې ته به موږ څه ویلی شو؟ دې ته به موږ افسانه وي. ملګرو تاسو د کلاس تر پایه پورې وګورئ، نو دا کلاس په پای کې به انشاءالله زه تاسو ته نورې هم مهمې خبرې شریکوم چې زه به تاسو ته څنګه کلاسونه اپلوډ کوم. دا ټولې خبرې به کوو، خو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. بل موږ سره څه دی؟ ډرامه هغه نثري ادب دی. یعنې ډرامه چې کومه دی دا موږ سره په نثر کې، یعنې دا موږ سره په شاعرۍ کې نه چې په صحنه کې د اداکارانو لخوا لوبول کیږي او عموماً په دې کې د خبرو اترو له لارې کیسه بیانیږي. یعنی ډرامه چې کومه دی دا په سټیج باندې پرفارم کیږي. سټیج خو تاسو پیژنئ که نه، یعنی لاندې ورته خل ناستي، دوی بره مطلب ډرامه چې کومه دی دا پرفارم کوي، یعنی بره اوچت ځای سټیج خو تاسو پیژنئ. او په دې کې څه کیږي؟ په دې کې مطلب د خبرو اترو په ذریعه باندې نه دی، هغو خپل منځ کې خبرې کوي یو بل سره، خو په خبرو اترو کې مطلب صرف تشې خبرې اترې نه، په دې کې یو قصه روانه، په دې کې یو کیسه بیانیږي. مطلب یو پخوا زمانه کې یو کیسه شوي یا مطلب واټ ایور، خو دې کې مطلب څه کیږي؟ دې کې موږ سره کیسه بیانیږي. یعنی تاسو دوه مین پوینټس وساتئ چې ډرامه چې کومه دی دا موږ سره نثري ادب دی چې دا په کوم ځای کې پرفارم کیږي، دا مطلب په سټیج باندې پرفارم کیږي. او بله پکې څه خبره ده؟ یعنی د خبرو اترو په ذریعه باندې په دې کې څه کیږي؟ په دې کې موږ سره یو کیسه بیانیږي. مقاله یو لیکلې بڼه ده چې پکې یو موضوع په تفصیل سره تحلیل یا بحث کیږي. یعنی مقاله کو د تاسو نه تپوسو کی، تاسو به ورته سمپل ورډز کې داسې وایي چې مقاله چې کومه دی دا موږ سره د یو بڼه ده، یو شکل دی، مطلب لیکلې بڼه. یعنی چې په دې کې څه کیږي؟ یو موضوع په تفصیل سره بحث کیږي. یعنی یو موضوع به راغستی په هغې باندې به تفصیل سره بحث کیږي، ډسکشن به پې کیږي. نو دې ته به موږ څه ویلی شو؟ دې ته به موږ ویلی شو مقاله. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو، انشاءالله زه امید کوم چې په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ او تاسو ما ته په واتساپ هم SMS کولی شئ. نو انشاءالله موږ به تاسو له جواب هم درکو او تاسو په دې سیز باندې په اسانه طریقې سره پوه کوو. انشاءالله زموږ چې کوم د CSS او د PMS چې کومه د پښتو پیپري د پلیلیسټ موږ جوړ کړی دی، دلته موږ تاسو ته ویډیو په دې پلیلیسټ کې ورچو، نو تاسو هلته تللی شئ او دا ویډیوګانې کتلی شئ او په اسانه طریقې سره د دې نه زده کړه کولی شئ. که چېرته چاته ضرورت وي نو تاسو ورته زموږ د پلیلیسټ چې کوم لینک دی هغه ورته شیر کولی شئ. انشاءالله په دې کې به موږ نورې هم ویډیوګانې اپلوډ کوو، خو تاسو دا خامخا وګورئ او د دې نه به تاسو ته ډېره پیدا وشي. انشاءالله زه به تاسو ته کوشش کوم چې حمزه بابا بایوګرافي نه مانه پاتې ده هغه به اپلوډ کوم، او د خوشحال بابا او رحمان بابا چې کومه بایوګرافیز دي هغه هم ما تاسو دپاره اپلوډ کړي دي. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.